پر شلار بدی ریکڑی شرفیق پارزا کی بموسم سے پسدیق خصوصاً کگان محترم اوریدونکو ستاسو پام راوړو د اصلاحي خطباتو په سلسله کې د الحاج مفتی جان محمد راشد صاحب یو اصلاحي بیان ته پارزا کی بموسم سے پسدیق پر شلار بدی ریکڑی شرفیق پارزا کی بموسم سے پسدیق نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ګرانو مسلمانانو ورونو، لکه څنګه چې په دنیا کې اصول دي او په دنیا کې څه قوانین شته د دشمنی او محبت یا د دوستی او دشمنی په نامه هغه قوانینو ته قوانین ویل کیږي او یا په ملک یا کورنۍ کې انسانان ایجادوي او ایجدي یو د بل او دا سره وایي چې موږ به پر دې معیار محبت سره کوو، پر دې معیار به دشمنی سره کوو. زموږ او ستاسو د محبت او زموږ او ستاسو د انډیوالۍ، زموږ او ستاسو د دشمنۍ دا یو معیار دی، نور به در دې زیاتوب نه کوو او نه به کمبود کوو. تاسو به اورېدلي وي کله کله که مزدور د مزدورۍ لپاره ګرځي، مشر دا ورته وایي ګوره مزدوره بیلچه او کولنګ خو دې راوړي، زما و کور ته راللې، زما او ستا تر مابینځ دا اصول دي چې ته به کار کوې پر خپل وخت باندې، زه د ورځې په اخر کې و تا ته خپله مزدوري در کوم. همداسې وزیر چې کله د باچا سلاکار جوړیږي او هغه نفر جوړیږي چې باچا ته مشورې ورکوي او یو د باچا سره په ځینو کارو کې مرسته کوي، باچا دا ورته وایي وزیر صاحب جناب معاف ته زما په کارو کې زما سره مرسته کوه، زه به تا نازوم او پر خپل وخت به ستا تنخوا درکوم. موږ چې کله په مدرسه کې استاد ته استادي ورکوو دا ورته وایي اصول ورته یږدو. استاده ته چې زموږ په مدرسه کې استادي کوې هره ګنټه او هر ساعت چې موږ درکوي هغه به وایه، که د لویانو طالبانو هغه به هم ورته وایه، که د کوچنیانو طالبانو هغه به هم ورته وایه، که موږ ریاضي درکول، که موږ پښتو خط درکوئ، که مو بخاري شریف درکول، هر کتاب چې موږ درکوئ ته به زموږ پر اصولو چلیږي، نو ته زموږ په اداره کې شاملېدلی سې، داخلېدلی سې، موږ به ستا معاش د میاشتې دومره قدر وټاکو. د ده که خوښه خو کار را سره کوي، که یې نه وي خوښه ځي پر هغه مخ باندې بل ځای بیا د خپلې خوارۍ او یا د خپل تدریس لپاره تلاش کوي. همدا شی دي زما ورونو، الله رب العزت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارکه طریقه کې زموږ او ستاسو دا معیار را معلوم کړی دی. کم انسانان چې خپل معیار په خپله معلوموي، تېره جمعه دا خبره ما وکړله، کم انسانان چې خپله پوهي خپله معلوموي دغه انسانان بې عقلان دي. کم انسانان چې خپله پوهي د قرآن او د حدیثو په رڼا کې معلوموي دا انسانان عاقلان او هوښیاران دي. کم انسانان چې د دشمنۍ او دوستۍ معیار او ترازو په خپله معلوموي، په خپل ذهن کې ځینې شیان داسې جوړ کړي چې زه به د پلانکي سره دشمني کوم، د پلانکي سره به دوستي کوم، دا معیار مناسب معیار نه دی او نه د قرآن معیار دی. الله رب العزت په قرآن کې او زموږ او ستاسو پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې هم د دوستۍ معیار راښودلی دی او هم د دشمنۍ. نو زما موضوع هم زما ورونو نن ورځ چې د جمعې ورځ ده، همدا موضوع مې ده چې زموږ او ستاسو تر مابین دشمني باید څنګه وي او دوستي باید څنګه وي.
زموږ د نورو انسانانو سره دشمنی څنګه ده، د نورو انسانانو سره مو دوستي څنګه ده. زموږ د دیندارانو سره دشمنی څومره ده، د دیندار انسانانو سره مو دوستي څنګه ده. زموږ د هغو انسانانو سره چې د جماعت پر وخت باندې جماعت ته حاضرېږي څومره محبت کوو، او هغه انسانان چې د الله د عبادت څخه لرې ځغلي د هغوی سره دشمني څنګه کوو. زموږ د علماو سره محبت په کومه اندازه دی، او د عامو انسانانو سره محبت په کومه اندازه دی. د ډریورانو او هغو انسانانو چې خواریکش دي د هغو سره محبت او دشمني په کومه اندازه ده. زه نن غواړم چې پر دې موضوع باندې بحث وکړم، او دا موضوع ضروري هم ده. کله کله زه انسانان وینم د نورو انسانانو سره دوستي شروع کړې وي، غلط انسانان وي، سودخواره انسانان وي، سود کوي برملای، او داسې سود کوي چې د هیچ چا څخه د پښتنو په اصطلاح باندې خار هم نه خوري. سود کوي. پښتون څه کوي؟ د الله رب العزت څخه نه بیریږي چې کله سود شروع کوي. نو تاسو څه فکر کوئ؟ هغه به د یو پښتون په قصې کې وي، یا د یو بل داسې نفر په قصې کې به وي چې هغه د الله دین ته تشویقوي. او ځینې انسانان داسې وي چې هغه شرابخواره وي، شراب څښي، نور انسانان په انډیوالي ورباندې قایله وي، او داسې انډیوالي ورسره کوي چې د الله دین یې پر مځکه باندې اچولی وي. دا زما انډیوال دی، خو به دی نسي. او دا خبره داسې نه ده زما ورونو، تاسو د ډېرو انسانانو سره ناسته ولاړه کوئ. زموږ مدرسو د الفتاو ته به لږ کسان راځي. تاسو روزمره د ډېرو انسانانو سره ګزاره او تعلق ساتئ. تاسو تر ما په دې انسانانو ډېر ښه خبر یاست. یو انسان دی رشوت اخلي، بیا هم د بل انسان سره تعلق وي، پروا نه لري، دی د رشوت اخلي، خو زما او د ده په انډیوالي کار نه ده. خراسي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې و الفاظو ته وګورو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دشمني څومره کوله، دوستي یې څومره کوله. د نبی سره د صحابه کرامو دوستي څومره وه، د نبی سره د صحابه کرامو دشمني څومره وه. راسي چې دا کسان کله کله غالب د نورو انسانانو خورا فخر به کوي، وایي زما داسې یو ډېر ښه اشنای دی، ښه اشنای یې ورته وایي، ډېر ښه انډیوال مې دی، زما او د ده مابین دشمني نه ده راغلې سره، لس کاله مو د دوستۍ و د انډیوالۍ کېږي، تر اوسه پورې زما او د ده تر مابین خشکه نه ده راغلې، او هغه به ظالم غل وي. آیا دغه دوستي د قرآن او د حدیث په رڼا کې سمه ده، بهترینه ده، ښه ده؟ کله کله د بل انسان انډیوال بیا داسې یو څوک وي چې هغه پر لوی لارو باندې درېږي، قطاع طریق وي او د لوی لارې غل وي. او کله کله د انسان انډیوالي ده داسې وي چې د هغه خنجر او توره را ایستلی وي، نور انسانان ناحق قتلوي، وایي دا زما انډیوال. پخوا زمانه کې یو څو کاله تر مخکې نامي او غوښتلې هغه څوک چې انسانان یې قتل کړي وه. نامي او غوښتلې هغه څوک چې په یوه جیب کې به یې 15 خنجره ول، دا ډېر نامي دی. نامي او غوښتلې هغه څوک چې 15 انسانان به یې ناحقه د دې مظلومو مسلمانانو وینې به یې توی کړي وي، وایي دا ډېر نامي دی. بیا به چې کله د ده کوټې ته راړئ، پر دواړو سترګو لاس پر نامه به ورته ولاړ وي، عزت به یې کوئ، محبت به ورسره کوئ، دوستي به ورسره کول، دښمني یې نه کول. ولې؟ دا زما د ډېر وخت اشنای دي. کله کله یو څوک داسې وي چې هغه د الله رب العزت مخلوقات حیوانات سره جنګوي، سګوان وي، او د سپي څخه هغه کار اخلي چې باید انسانان یې ځینې وانخلي. د الله د نورو مخلوقات سره هغه کارونه کوي چې باید انسان یې ونه کړي. وایي دا زما اشنای څه وکړم، کوټې ته راځي. کله کله داسې انسانان د نورو انسانانو سره تعلقات لري چې هغه بدعت کوي، مختلف ګناهونه کوي، او دا وایي دا زما انډیوال دی، دا زما اشنای دی، مه کار مه په لره. د کوچنیوالي څخه رالوی سوي، وایي زما ورونه او که وایي د کوچنیوالي څخه رالوی سوي، وایي هغه زمانه چې ما او دوی په څه نه باندې پوهېدلو، په څه نه پوهېدلو، کوڅې ته راوتلو، حتی په خپل لباس هم نه پوهېدلو چې څنګه لباس مو راوړي. د هغه وخت څخه وایي زما او د ده اشنایي ده، که څه هم اوس دی هر څوک وي. نو زه غواړم چې دا ټوله شان زما ورونو د الله رب العزت د نبي د خولې مبارکې په الفاظو کې تاسو ته تشریح کړم چې د الله نبي څه فرمایي. کله کله یو انسان حرام کاروبار کوي، سوچ پیسې حرام وي، هیڅ شک نه وي پکښې کې، یوه ذره هم د ده حلاله نه وي، وایي دا زما اشنای دي په دې کار منه. عام دیندار انسان، عام عالم حافظ و طالب د یوه خونخوار او جابر انسان پر سر باندې انسانان خوابدي کوي. یو عام حاجي صاحب، یو سپېڅلی محترم، او یو مور او یو ګرانه لور یا یو ګران زوی چې هغه یقینا دینداره وي، صرف په دې خاطر د پلار د هغه خوا وربدوي چې وایي دا زما اشنای ته تا غلط خبره. کله کله ځینې کوډګران وي، ځینې کسان داسې وي چې هغه تعویضونه کوي، په نامه باندې تعویض یې نوې سم ورکړي، مګر ځینې نه ډېر رزیل انسان وي، وایي زه تعویض کوم. دا خو نه مطلب چې انسان تعویض شروع کړي نو هغه نو د انسانانو پلاس، دا نه مطلب چې انسان دم شروع کړي د هغه د انسانانو مشر آبادشاه سي. د ډېرو انسانانو مسلک صرف داسې وي چې نه قرآن سمدلی کې، نه حدیث سمدلی کې، او پیشه او کسب یې دا ګرځېدلی وي، وایي د دې هم احترام کوي. د الله رب العزت د قرآن څخه هغه کار اخلي لکه د بیلچي و د کلنګ څخه. د الله رب العزت د قرآن څخه هغه کار اخلي لکه د تاریاکو چرسو څخه. تاریاکو چرس هم خرڅوي، حرامې پیسې دي، د الله قرآن هم د حرامو پیسو په لین او کتار کې استعمالوي، او سپین لباس یې هم اغوستی، او دعوه هم دا کوي چې تر ما به نو ډېر بزرګ او پرهیزګار انسان بل نه وي. دا ځینې انسانان دي، کله کله انسانان ته نور فقط
مازې دومره قدر دوکه ورکړې وي نورو انسانانو ته وایي ګورې زه داسې کار کوم د پلانکي سره متعلق دی مګر کله چې عقیده وپلټې عقیده یې سره وشنې په خدای که زه مبالغه په دې خبرې کې ونه کړمه د شیطان عقیده به انشاءالله پر سموي دا به یو مبالغه وي وم زما په دې خبرو کې کله کله عقیدې داسې وي کله کله په ځان هم نه خبر چې زما عقیده در کومه ځای رسېدلې ده خبره زما ورونو دا ده په دې لنډ وخت کې خبرې ډېرې په ذهن کې راځي تر څو د دې لپاره چې تاسو په دې خپله معاشره کې په ځینو مسایلو پوه سئ په ځینو احکام باندې پوه سئ د انسانانو سره د انډیوالۍ په اصولو هم موږ او تاسو پوه سو د نورو مخلوقات سره د دشمنۍ په قوانینو هم موږ او تاسو پوه سو د دې دپاره ځینې موضوعات یوه جمعه بله جمعه زه تشریح کوم او فکر مې هم باندې کړی وي چې کومه موضوع نو اوس د انسانانو لپاره مفیده ده او دا ډېرې جمعې تر مخه د قیامت په علاماتو کې یوه علامه ده موږ او تاسو ویلې وه وادنا صدیقه واقصى اباه کله انډیوالان و خپلو انډیوالانو ته دومره ورنږدې وي چې د انډیوال د انډیوالۍ په خاطر یې ګران پلار پابندي کړې دغه انډیوالي په شریعت کې اصول لري زما ورونو دغه دوستي په شریعت کې قوانین لري دغه اصول دوستي و دشمني ته د الله رب العزت نبی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اشارې په حدیثو کې کړي دي او موږ او تاسو ته انډیوالي راښودلې ده څنګه انډیوالي راسي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زبانې واورو وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حضرت ابو هريره رضي الله عنه فرمایي وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ابو هريره رضي الله عنه ته فرمایل احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما د خپل دوست سره دوستی هم دومره قدر کوه چې کېدلی سي دا ستا دوست یو ورځ ستا دشمن سي عجیبه ښه حدیث دی تاسو متوجه سئ د بیان د شروع څخه تر اخره پورې نور واقعات هم زه انشاءالله تعالی وایم وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك هونا ما دا الله نبی حضرت ابو هريره رضی الله عنه ته فرمایي چې ابو هريره د خپل دشمن سره هم دشمنی داسې کوه کېدلی سي دا ستا دشمن یو ورځ ستا دوست زموږ په زمانه کې دوستي زما ورونو څنګه ده چې کله مو یو دوست و اشنای سو نو د الله قرآن د هغه پر سر باندې قربان کله چې زموږ تعلق د بل چا سره د دنیا په خاطر پیدا سو د الله رب العزت د نبی مبارکه طریقه د هغه په خاطر قربان کله چې د بل چا سره زموږ دوستي پیدا سوله دا علما کرام یوه خبره کوي زموږ او ستاسو خلک هم په دې عامه خبره پوهېږي وایي انډیوالي شروع کېدل اسانه کار دی مګر پالل یې ګران کار ځکه نو د الله رب العزت نبی فرمایي چې انسانانو تاسو د نورو انسانانو سره د دوست سره که دوستي کوئ هم یې په داسې اندازه وکړئ که دا دوست چې دشمن سو بیا به خجل او شرمنده نه یې که د دشمن سره دشمني کوئ هم یې په داسې اندازه کوه داسې نه وي چې ستا دشمن ستا دوست سي بیا به خجل او شرمنده نه یې زموږ دوستي په اوسنۍ زمانه کې زما ورونو د حدیث د دغه معیار څخه بالکل وتلی کله چې مو یو انسان دوست سو هغه که د هرې درجې وي هر رقم کاروبار و کیسه وي بس هغه در هر چا راتېر دی بیا هر څه په قربانوو هره مشوره مو د هغه سره شریکه ده ناسته ولاړه د هغه سره کوو مېلمستیا ته د بې له هغه څخه ځونه وایي پلانکی انډیوال چې په مېلمستیا کې نه وي خبر زه نور ځم ما ته به خبر راکوي زما پلانکی انډیوال ته به هم خبر ورکوي بیا قرآن هیرسي بیا د صحابه کرامو تګلاره هیرسي بیا زموږ او ستاسو د اسلافو علما کرامو تګلار د انسانانو هیرسي کله چې د انسان سره دوستي شروع کړي خو چې کله دغه انسان د دغه انسان سره د بل انسان سره دشمني شروع کړي بیا د هغه خوارکي ټوله ښه صفات هم ورختم کړي فایده یې لا که دا زه پېژنم هغه وخت چې د ده اشنای و دوست و د یې ډېر صفت کوي اوس چې د ده دشمن سو د هغه خوارکي ښه صفتونه هم ختم کړي دغسې زما ورونو او که دغسې مزاج لرو د الله نبي دا ښه فرمایلی دي کله چې زموږ دشمني د یو چا سره شروع سول دغه انډیوال چې یو وخت زموږ دوست و دغه انډیوال چې اوس موږ دشمن سو په دوستي کې موږ د ده صفات و نورو انسانانو ته بیانول اوس چې مو دشمن سو د هغه خوارکي ښه صفات هم ختم کړو ای لایکه ده پرېږده نور د دې خبرې ماته مه کوه حتی ځینې انډیوالان ما لیدلي دي چې یو د بلې انډیوالي سره کول یو وخت دشمنان سوله د شکل او د مخ کتلو ته هم تیار نه وي د دې مخ ماته مه راښکاره کوي او قسم ماخی وای قسم دې زما د الله په ذات وي که پر هره لار دی ما ته په لاس رالی نو ژوندی ولاکه ولاړ سي ګوتې هم ورته څنډي دغسې دا وکړه او ځینې هغه کسان چې په خپل نفس باندې په خپل شیطان باندې په خپل هغه تکبر باندې چې دی په زړه کې لري په خپل هغو غټو خیالاتو چې دی په دماغ کې لري یو څه فخر هم کوي او د قتل اشارې هم انسانانو ته کوي ولاکه راڅه ولاړ سي او ډېره بېادبي معاف ډېره بېادبي معاف د مسجد دی د منبر دی ځینې بېعقل انسانان خو لا دا وایي وایي یاره که ما د یو بل څوک په لاس راغی دا د ده چې دوست و یو وخت د ځان پر قربانوئ یو وخت د سر پر ورکوئ یو وخت د خپل دوست په خاطر باندې هر څه قربان کړي و د خپلو ښځې سره تعلقات ختم د خپلو عیالو سره تعلقات ختم د خپلو زامنو لونو سره تعلقات ختم د دغه دوست و اشنای په خاطر یو وخت به پر ژړ لاس تېروي وایي یاره که دا ما ته په لاس راغی پایجامه به په پښو کې راڅه یونسه
وای که ما دته خپله پایجامه پر څټ او پر غاړه ورنه کړل زه به د پلانکي زوی نه یم، زه به پلانکي مور نه یم راولي، دغسې دا وکړه. دا خو نه انسانانو. ما درته وویله چې کله انسان د دشمنۍ او د دوستۍ معیار خپل ذهن جوړ کړي، معیار خپل ترازو جوړ کړي و خپل ترازو ته خپل پلي ور واچولې، د الله رب العزت و قرآن ته د خپلې خبرې ورسوانه کړلې، د الله رب العزت د حدیثو په چوکاټ کې خپل دشمني او خپل دوستي ونه تلله، په هغه چوکاټ کې رانه وستله، په هغه ترازو کې خپل دشمني او دوستي ونه تلله، بس نو د انسان ګمراهي شروع کېږي. او کله کله خلاصه کوي ځینې پیسهدار انسانان خلادا کوي، ځینې هغه انسانان خلادا کوي چې هغه ما درته وویله په خپل تکبر باندې تکبر کوي او لوی ځان ته وایي او متکبر انسانان وي، په لارې کې نور انسانان هم ورته درولي وایي ګوره چې درسه ولاړ نه سي پر لار پاره کوي. زما ورونو دا مسلمان دی او کافر دی، که دا مسلمان دی د مسلمان سره خو زموږ په تاریخ کې دومره دښمني نه ده پکار، نه راغلې ده او نه پکار. که دا کافر دی خو بالکل اجازه ده سر یې پرې کوه چې په هر څه پرې کېږي. که دا مسلمان دی خو زموږ په اسلامي تاریخ کې داسې یو خبره موږ نه وینو، نه مو په مطالعه کې راغلې ده، نه زموږ اسلافو موږ ته په کتابو کې بیان کړې ده چې د هغه په خاطر دې زموږ د مسلمان سره دومره سخته دښمني شروع کړو او په کلو کلو دې زموږ سلام ورسره بند وي او په کلو کلو دې زموږ د ده سره هېڅ رقم تعلق نه وي. که دا مسلمان وي او که چیرې د ده اسلام ستا په نظر زما وروره ستا په نظر محترم او جنابه غورځېدلی وي، که د ده ایمان ستا په نظر دی بې ایمانه سوی وي، ایمان یې ایسته سوی وي د ده د زړه څخه، بیا خو نو ټیک ده، بیا خو به ته مسؤل یې د قیامت په ورځ او هغه انسان به مسؤل یې د قیامت په ورځ چې ستا او د ده تر مابین دښمني او دوستي وه. که دا انسانان مسلمانان دي، که دا انسانان یقینا هغه انسانان دي چې الله رب العزت ته محترم انسانان دي، که دا انسانان هغه انسانان دي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مبارک ژوند د دوی لپاره قربان کړي، که دا هغه مسلمانان دي، نو تاسو دښمني ورسره وکړئ په اعتدال، تاسو دوستي ورسره وکړئ په اعتدال. داسې نه وي چې زموږ دوستي تر اعتدال اوښتې وي، هغه انتها او لوی درجې پای درجې ته رسېدلی وي، نور په دې حاریانو چې موږ خو د دې سره دوستي دومره دوستي کړې وه چې اوس دښمني نه سو ورسره شروع کولی، دومره دښمني مو ورسره کړې وي چې اوس غواړو چې دی ځان ته راجلب کړو، ځان ته یې راولو، آخر په خپله دښمني باندې شرمېږو چې یاره کاکا ما د دې سره څه کړي وه، څومره دښمني مو وکړل، ناحقې مې ویزیروئ. او اوس خلاصه کوي ځینې زامن د پلارو سره هم داسې دښمني اخیستې دي چې هغه یو مسلمان د کافر سره نه کوي، د خپلو قریبانو تر مابین داسې دښمنۍ شروع سوي دي. په دې ټولو شیانو باندې زما ورونو هغه حقیقتونه دي چې تاسو په هر کور کې په خپل کور باندې خبر یاست، په هر خاندان کې په هر فرد باندې خبر یاست، په هر ماحول کې په هر انسان و سړي باندې خبر یاست، په هر بازار کې په هر فرد باندې خبر یاست. دا هغه څه دي چې زه تاسو ته بیانوم. د الله نبي وفرمایل، حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي ته د دوست سره دوستي دومره قدر کوه که چیرې هغه دوست ستا دښمن جوړ سي، نو کېدلی سي چې هغه دوست ستا دښمن جوړ سي، او د دښمن سره دومره دښمني کوه کېدلی سي ښایي چې هغه دښمن ستا دوست یو وخت جوړ سي. داسې نه وي چې بیا انسان شرمنده وي. زما ورونو یوازنی ذات چې هغه یقینا د دوستۍ لایق دی هغه الله رب العزت. که موږ غواړو چې خپله دوستي د الله رب العزت دپاره کړو او د نورو انسانانو سره یې وکړو، نو یوازنی ذات چې په دنیا کې هم وو او هم ستا او هم به بیا یې د دوستۍ لایق هغه ذات دی چې الله رب العزت دی. دا زموږ د خپلو ښځو سره دوستي، د خپلو انډیوالانو سره محبت، د خپلو اشنایانو او همزولانو په مابینځ کې یو د بله صحبت او مجلسو او وفاو او یو د بله محبت و مینه، دا باید دغه دوستي د الله رب العزت د ذات په خاطر باندې وي. او اوس خو ډېر کسان داسې وي چې لوړپوړي چارواکي چې انسانان وایي دا هم د یو منصب خاوند دی، دا هم ولایت لري، دا هم ولسوالي لري، دا هم د یو حوزې مامور دی، اوس د ده سره یې انډیوالي او اشنایي او دوستي دومره شروع کړې وي چې د الله رب العزت ذات هېر وي. زما ورونو په خدای چې د هر یو پر دې باندې شاهد یاست. هر یو نو زموږ او ستاسو د نورو انسانانو سره دښمني هم د الله رب العزت د ذات په خاطر وي او دوستي هم د الله رب العزت د ذات په خاطر. په تاریخ کې یو انسان داسې تیر سوی دی چې هغه یقینا د خپلې ښې دوستۍ اعلان و ټولو انسانانو ته کړی دی، و ټولو انسانانو، تر هغه ښه دوست، تر هغه ښه محبت کوونکی، تر هغه ښه مینه پال او تر هغه ښه یقینا رښتینی او صادق دوست په جهان کې بل نه دی تیر سوی. هغه دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. زه تاسو ته یو څو نومونه وایم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه څوک دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د اوله سره څخه اشنایي شروع کړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اعلان وکړي چې زه د الله له طرفه څخه رسول او پیغمبر یم، ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وویل آمنا وصدقنا، موږ ستا پر رسالت او پیغمبري ایمان راوړی دی او ستا رسالت او پیغمبري موږ منلې ده، تصدیق مو کړی دی، رښتیا مو بللې ده.
د اول سره څخه د شروع څخه د پیل څخه بیخي د هغه ابتدایي مرحلاتو څخه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پیغمبري باندې اعلان وکړي چې نبی ته یقینا ستا پر پیغمبري باندې موږ ایمان راوړی دی او موږ ته ستا پیغمبري محبوبه ده، خوښه ده. دا خو د اول د رښتیاوالي علامه و د محبت علامه و د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. غار ثور چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم غار ثور د مکې مکرمې څخه ووتی، په غار ثور کې د دشمنانو څخه تر یو وخته پورې هلته پټ سو، ځان یې وساتئ. په دې وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره ملګری و. زما ورونو، زه په حدیثو کې دشمنۍ او د دوستۍ ترازو درښیم، معیار درښیم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لارې ورسره ملګری دی. غار راورسېدی، حاجانو صاحبان ولیدلې، موږ ورختلي یو ساعت یو نیم ساعت لار ده او د غره په سر کې دی غار ثور ورته ویل کېږي. ډېر لوی غار دی او ډېر داسې لوړ هم دی، ټیټ نه دی داسې چې انسان ګمان وکړي چې دا بیخي لږ به وي. ډېر لوړ غار دی. الله رب العزت دا شرف را نصیب کړی دی او ډېرو حاجانو صاحبانو به هم لیدلی وي غار ثور. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ورسره دی غار ثور چې ورسېدل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل دوست نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دوستی کوي. اول نبی کریم صلی الله علیه وسلم درمخه نه کوي چې محترم او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته درمخه سه. دوستی ده، په دوستی کې باید هر څه قربان سي او د الله رب العزت په حدود کې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اول وای خپل ورمخه سو غار ثور ته ورننوتی. هلته ځینې غارونه او کشنی کشنی غارونه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره چې هر څه یا چادر یا پټو یا نور څه وای ټوټه ټوټه یې کړله او په یوه غار کې ایښودل، یو غار یې بندوي. په آخر کې یو غار بند سو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حضرت عایشې رضی الله عنها پلار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خسر او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول انډیوال، داسې انډیوال و چې یو غار پاته سو، په هغه کې خپله پونده کښېښول. دوستي دې ته ویل کېږي. په هغه کې خپله پونده کښېښول تر څو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ازار او تکلیف ونه رسېږي او د غارو څخه داسې یو حیوان یو مخلوق راونوځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر بدن مبارک باندې د هغه اثر ولویشي. دوستي ورسره کول. درېیمه واقعه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دوستۍ هغه دا وه، په هجرت کې حضرت ابوبکر صدیق او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دواړه سره ملګري وه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل اشنای او دوست نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکتل، مخ مبارک باندې د وږي آثار وه، معلومېدی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وږي دي، معلومېدی چې وږي دي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د یو ځای څخه شیدې پیدا کړلې. شیدې چې کله راوړلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پیش کړلې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وچښلې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي وایي شیدې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چښلې مګر تنده زما ماتېدل. دوستي دې ته ویل کېږي. شیدې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چښلې مګر تنده زما ماتېدل. اوس د داسې یو اشنای او دوست مبارک زما ورونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک واورئ. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. کچیرې ما یقینا په دې دنیا کې دوست نیولی، کچیرې یقینا په دې دنیا کې ما اشنای نیولی، کچیرې یقینا په دې دنیا کې حقیقي اشنای او دوست ما پیدا کولی، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه به زما دوست او اشنای. د داسې یو صحابي په باره کې چې د ابتدا څخه بیا تر انتها پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې قایل و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبري تر هر چا وده ته محبوبه وه. اول آمنا وصدقنا الفاظ ویلي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا هم د داسې چا په باره کې دا ارشاد فرمایي لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. کچیرې ما یو دوست په دې دنیا کې یقینا د ځان لپاره پیدا کولی، ابوبکر صدیق رضی الله عنه به زما دوست وای. څه معنا؟ محدثین فرمایي وایي یقینا په دې دنیا کې یوازینی ذات د الله رب العزت ذات دی چې باید د هغه سره دوستي وسي، او که د نورو انسانانو سره دوستي کېږي د الله رب العزت د ذات په خاطر باندې وسي. ځکه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کنز العمال حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انسانانو چې کله تاسو دعاوې کوئ په خپلو دعاګانو کې دا دعا وایاست اللهم اجعل حبک احب الاشیاء الی. الهي ستا محبت، ستا مینه، ستا سره عقیدت، ستا سره دوستي او ستا سره تعلق الهي د ټولو شیانو د تعلق او محبت و ما ته رانصیب کړي. د انسانانو سره محبت زما ورونو په دې دنیا کې یو څه ګټه ده، د آخرت هم یو څه ګټه ده، مګر زموږ او ستاسو د انسانانو سره تعلق په دې دنیا کې د الله رب العزت د ذات په خاطر باندې، د الله رب العزت د ذات په خاطر باندې. ځکه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هریره رضی الله عنه ته دا فرمایي چې ابو هریره کته چیرې د دوست سره دشمنی کوي په داسې اندازه باندې کېدلی سي ستا دوست یو وخت دشمن سي، د دشمن سره دشمنی په داسې اندازه باندې چې کېدلی سي دا ستا دشمن یو وخت ستا دوست سي. او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کوم سړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده په باره کې دا خبره کړې ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو غلام او مریی درلودی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته
څه شان راوړله، کتغ او خوراکو طعام خوراکو د غذا یې ورته راوړل. دا غلام او دا مرئی یو ورځ یو څه ورته راوړله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر وږی و، د کتغ او خوراک څخه یو ګوله وکړل، ډېر وږی و. غلام او مرئی ورته وویله تا تر مخه پوښتنه کول چې دا خوراک او چښاک دې د کومه ځای څخه راوړی دی، نن تا پوښتنه نه وکړه. وروسته یې پوښتنه وکړل چې د کوم ځای څخه دې راوړی. مرۍ ورته وویله ول دا په هغه زمانه کې چې زه مسلمان سوی نه وم، د جاهلیت زمانه وه، ما منتر ویلی و. ځینې الفاظ مې داسې ویلي وه چې د الله رب العزت سره ما شرک کوئ، د الله رب العزت په خدایي کې ما شرک کوئ، د الله په عبادت کې ما شرک کوئ، د الله رب العزت وحدانیت ده او د الله رب العزت ماته د الله رب العزت ذات و ماته د تسلیم وړ نه و، ما نه قبلوئ. ما ځینې الفاظ ویلي وه. زه د هغو انسانانو پر کلي باندې تېرېدلم، د هغوی په کلي او په کورو کې واده و. کله چې زه ولیدلم زما مزدوري په دوی په صفات او هغه مزدوري یې راکړله، ما په هغه مزدوري باندې تا ته دغه خوراک راوړی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا حالت واورېدی، باره وایي قی شروع کوي او کوشش یې دا وکړي چې دا ګوله راقی کړي. یوه ګوله یې خوړلې وه، چونکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وږی و. یوه ګوله د وږي انسان نسي راقی کولی. یو چا ترتیب ور وښیو له ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ډېرې اوبه وڅښه، باره دا ګوله راقی کولی سي، د حرامو ګوله وه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه غټه پیاله راوغوښتله، په هغه کې اوبه وې او ویې څښلې، وروسته یې قی کړلې. یو بل څوک و ول ابوبکر صدیق الله دې پر تا باندې رحمت وکړي، د یوې ګولې په خاطر باندې تا دومره تکلیف برداشت کړي. ده ورته وویله ول ول که چیرې د یوې ګولې سره زما روح زما د بدن څخه وتلی وای، ما به د خپل روح سره د یوه ګوله د خپل نس څخه راکښلې وای. او بیا وفرمیل ول ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي دي که د چا په نس کې یوه ګوله د حرام وي د هغه لپاره اور بهتر دی. که د چا په نس کې یوه ګوله د څه شي وي د حرامو وي د هغه لپاره اور بهتر دی. زما ورونو زموږ ولا اوس په خپله زمانه کې پر خپل علم، پر خپل مانځه، پر خپل تلاوت، پر خپل عبادت، پر خپل تصنیف او طالب باندې دا شک دی. کله کله مو یقین سي چې خدای نه کرده زموږ په دې ټولو اعمالو صالحه وکړي چې ظاهران و موږ ته اعمال صالحه دي، الله رب العزت یې په خپل دربار کې قبول کړي. داسې نه وي چې زموږ په دې ټولو ښو اعمالو کې د حرامو یو ګوله راسي. که د حرامو یوه ګوله زما ورون راسي، نن چې د انسانانو زامن اولادونه بې عقلان دي او د خپلو پلرو پر سر باندې راغورځېدلي دي، وجه همدا ده چې زموږ او ستاسو پلرونه، زموږ او ستاسو میندې، زموږ او ستاسو رئیسانو مشران صرف په دې لټه او تلاش کې دي چې زموږ او ستاسو بدنونه په حرامو باندې راوړي، زموږ او ستاسو تغذیه په حرامو باندې وکړي، زموږ او ستاسو لس بدنونه په حرامو باندې راپټ کړي. بس دا یو مشکل زموږ سره هم په خپلو اعمالو، په خپلو مدارسو کې الله شاید دی په خپله حجره کې هم دا سوچ را سره وي چې خدای نه کرده که د دې کتاب په چاپ کې د بل انسان یوه روپۍ حرامه ولګېدل، دا به د الله رب العزت مبغوض کتاب محبوب به نه وي. که خدای نه کرده زما په دې تقریر کې د نورو انسانانو پیسې او یا زرې یا ډوډۍ یا پیسې کره رسېدلې وي او هغه حرام وي او زما بدن ته بلا شعوره بېله فکره بېله اختیار را لوېدلې وي، داسې نه وي دا تقریر د الله رب العزت و ذات ته مبغوض تقریر سي. د حرامو پیسو په لټه کې کېدل انسانان نن دا شوق لري چې حرام پیسې وګټي، مګر دا نه دي ورسره، دا فکر نه دی ورسره چې الله رب العزت نبی فرمایي چې یوه ګوله د حرامو که د انسان په نس کې وي اور ته د انسان لپاره ښه دی، د یوې حرام د ګولې پر ځای د انسان لپاره اور ښه دی. ځکه نو زما ورونو خپلې موضوع ته راځم. موضوع دا ده چې زموږ او ستاسو دښمنۍ او زموږ او ستاسو دوستي باید د الله رب العزت د ذات په خاطر باندې وي. که چیرې د دوست سره دوستي او د دښمن سره دښمني کوو، په هغه ترازو باندې وکړو چې الله راښودلی دی، په هغه ترازو باندې وکړو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم، او په هغه معیار باندې وکړو چې الله رب العزت او نبي راښودل دی هغه معیار. ځکه نو حجاج بن یوسف داسې یو سړی دی که چیرې زموږ او ستاسو مطالعه پراخه وي، په خپله زمانه کې ډېر کسان په قتل رسولي دي، صحابه کرام، تابعین، علما، حافظان، دا په قتل رسولي دي. او داسې یو سړی دی خلاصه خبره چې پر کعبه شریفه یې حمله کړې ده، حجاج بن یوسف داسې یو ظالم سړی تېر سوی دی. خو د دغه سړي غیبت د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه و مخ ته یو څوک کوي. عبدالله بن عمر رضی الله عنه په مخ کې د دې سړي ظلم بیانوي، یو چا د ظلم د بیانولو سره سره د ده غیبت وکړي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ورته فرمایي، تهدید یې کوي، خشکې ورته وکړل، ول ګوره د ده د ظلم په خاطر باندې تا ته د ده غیبت روا نه دی، د ده د ناحقه قتل په خاطر باندې تا ته د پر ده باندې بهتان تړل روا نه دی. او بیا ورته وفرمایل ول د قیامت په ورځ که الله رب العزت د حجاج بن یوسف څخه د ده د ظلم بدله اخلي، د ده د ناحقه وژلو بدله اخلي، ای سړیه د قیامت په ورځ به د حجاج بن یوسف د غیبت په خاطر باندې د هغه بدله الله رب العزت ستا څخه واخلي. او په دې کې اشاره دې ته وه. محدثین فرمایي وایي عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ورته فرمایل
دا یې ورته ویله چې ګوره ستا باید د دشمن سره دشمني هم په اعتدال او په اندازه باندې وي. حجاج بن یوسف که ظالم انسان تېر سوی دی خو تا ته یې غیبت روانه دی. حجاج بن یوسف که خونخوار انسان تېر سوی دی خو تا ته پر هغه باندې بهتان تړل روانه دي. او دا خو لا پرېږده زما ورونو، زموږ او ستاسو په اسلامي قاضیانو کې، په عادلو قاضیانو کې، په مسلمانو ایمانداره قاضیانو کې، په هغو قاضیانو کې چې د هغوی سره اسلامي قوت د فیصلې ورسره و، ایمانی طاقت د فیصلې ورسره و، او په رشوتو باندې د انسانانو فیصلې نور خلاصولې. د الله رب العزت د قرآن او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو د انسانانو فیصلې ورخلاصولې. داسې یو قاضي بکار بن قتیبه رحمه الله تعالی تېر سوی دی. او د حدیث یو کتاب تحوی شریف د هغه مصنف امام تحوی رحمه الله تعالی د دې سړي استاد دی بکار بن قتیبه. د یو بادشاه د هغې زمانې بادشاه د ده سره محبت پیدا سو، محبت تر داسې اندازې چې بادشاه یو کار د ده بې له اجازې او مشورې او صلاح نه کوي. په هره مېلمستیا کې قاضي صاحب راوغواړي بکار بن قتیبه رحمه الله تعالی، په هر مشوره کې قاضي صاحب راوغواړي، په هر ناسته کې قاضي صاحب، په هر سفر کې قاضي صاحب، په هر مجلس کې قاضي صاحب، په هر شورا کې قاضي صاحب راوغواړي، قاضي صاحب به حاضر و. خو یو وخت داسې پیښه سول زما ورونو، وایي بادشاه هم د شریعت څخه خلاف کار وکړي. بکار بن قتیبه رحمه الله تعالی ورته وویله فتوا یې صادره کړل، ول بادشاه د بادشاه دغه کار غلط دی، د شریعت د چوکاټ او حدود څخه وتلی دی، دا غلط کار دی، بادشاه ته اصلاح وکړه. بادشاه ناراضه سو. دا نازولي کسان نه پر مازې شي باندې هم ناراضه کېږي. بیا خوارانو بیچارهګانو ته دا هم نه معلوم چې دا د الله رب العزت حکم دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی. او دا بادشاهان ظاهري چې ورته ګورې ډېر سخیان وي، مګر په باطن کې علما کرام فرمایي په کتاب کې دا اوس یو ګولۍ تر مخه ما کتله، وایي ډېر کم ظرفه وي، نه برداشت شوي د انسانانو څخه نه برداشت شوي او نه دوی خپله څخه برداشت شوي. ظاهرا د انسانانو وستور کې دا ورکړي زه سخي یم، مګر دننه سخت بخیل وي، ابخال وي. وای کله چې د بادشاه خلاف فتوا صادره کړل بکار بن قتیبه رحم الله تعالی، بادشاه ته وویل چې خپل دا کار اصلاح کړه، د شریعت څخه خلاف دی. بادشاه ناراضه سو او امر یې وکړي چې نور دې دا قاضي برطرفه سي، عهده دې ځینې واخیستل سي، بیکاره دې سي او تقاعد دې وکړي، متقاعد دې سي، پر خپل کور دې کښېني، بس خلاص. بکار بن قتیبه رحم الله تعالی چې د الله رب العزت د ذات په خاطر باندې دوستي ورسره کوله برطرفه سو، عهده یې پرېښوله. داسې ډېر علما کرام موږ او تاسو لرو چې آنن فآنن وقتا فوقتا په هره زمانه کې د قضا غوښتنه ځینې سوې ده چې تاسو قضا وکړئ، دی نه دي کړې. او اخر یو څوک هم پسې ورواستوئ چې واسطه بکار بن قتیبه رحم الله تعالی ته ووایه چې هغه تحفې او هغه هدیې او هغه ځواني چې ما ستا سره کولې هغه بېرته راکړه څه چې مې درکړې. قاصد ولاړی، دا استازی ولاړی، او دغه د انسان د بادشاه معاون کومکي ولاړی بکار بن قتیبه رحم الله تعالی ته. ول بادشاه وایي چې برطرفه مې کړلې، از ما تحفې هم بېرته راکړې. بکار بن قتیبه رحم الله تعالی وایي دې سړي قاصد ته کتل او په خونه کې هغه خپله الماري چې د هر شي وه، خپل تاخچه و د هر شي چې د شي څخه جوړه سوې وه، وایي خپله الماري یې خلاصه کړله او ورته ویې ویله ول قاصده دا د بادشاه هغه ټولې تحفې دي چې ما ته یې د قضا په وخت کې راکولې، او دا د بادشاه هغه ټولې تحفې دي چې ما ته یې د خپل محبت په خاطر باندې راکولې. زما او د ده د دوستۍ په مابینځ کې چې کومه دوستي وه، زما او د ده دوستي چې کومه وخت چې روسۍ وه، د هغه وخت څخه تر اوسه پورې چې کومې تحفې ما ته راکړي د هغه تحفې دي. او عجیبه خبر لا دا د القاصده استازی د دې تحفو د سر څخه مهر هم نه دی خراب سوی، تر اوسه خلاص سوي هم نه دي. او بیا ورته وفرمایل والقاصده بادشاه ته دا خبره وکړه، ول د اوله سره چې بادشاه ما ستا سره محبت کوي، د الله رب العزت د نبي دغه ارشاد زما په ذهن کې و چې احبب حبیبک هونا ما، د دوست سره دوستي په داسې اندازه کوه عسى ان یکون بغیضک یوما ما، چې کېدلی سي ستا یو وخت دشمن سي واره به دشمني نه سي ورسره کولی. بادشاه سلامت، دا ستا تحفې دي مهرباني محترمه در واپس یې. زما ورونو هغه عالم لیکي په دې کتاب کې، وایي په اوسنۍ زمانه کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک یوه نمونه تاسو ښکاره کړئ په دې زمانه کې. د دې حدیث زموږ دشمنۍ د نورو انسانانو سره دشمنۍ صرف په دې خاطر باندې وي چې زموږ مال ته خطر نه وي، زموږ ځان ته خطر نه وي. زموږ دوستۍ د نورو انسانانو سره دوستي په دې خاطر باندې چې زما ځان ته خطر نه وي، زما مال ته خطر نه وي. داسې یو شی ثابت کړي په شمول زما هم د نورو انسانانو هم د خاص و عامو انسانانو هم داسې یو شی موږ ثابت کړو چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه تور کې تلل سوی وي، په دغه ترازو کې تلل سوی وي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه ارشاد مبارک سره جسم وي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ګرانې وینا سره جسم وي. داسې یو انسان موږ او تاسو نو ثابتولی په دې زمانه کې. که زموږ د قومندان سره تعلق آشنایي په دې خاطر باندې چې یو وخت مې د بل چا د ظلم څخه خلاص، که زموږ د ولسوالو والي سره تعلق په دې خاطر باندې چې حالات ډېر خراب دي. حادث بن نعمان یو څوک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلی، ول ای نبی
موږ دا منو چې ستا خبره پر حق ده، مګر په دې خاطر موږ دا خبره نه کوو برملا اعلان نه کوو، په ښکاره باندې اعلان نه کوو، تر څو د مکې قریش زموږ پر دولتو باندې قابض نه سي، موږ چور نه کړي، موږ اغوا نه کړي، موږ سره دښمني شروع نه کړي او موږ په قتل باندې ونه رسي. بیا ورته ویل ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. ای نبي که موږ تا سره ستا خبره ومنو بس موږ به د خپلې مځکې څخه چور سو، اغوا به سو، زموږ مال او سرمایه او دولت به ټوله منجمد سي او ختم به سي، زموږ هغه دولتونه او سرمایه چې په بینکو کې پرتې دي هغه به راڅخه ختمې سي. نن زما ورونو انسانان همدا خبره کوي، که مو چیرې د دین خبره وکړل، صحیح خبره مو وکړل، حق خبره مو وکړل، حالات خراب دي. تاسو باور وکړئ کله کله د الله رب العزت په قرآن کې خبر راغلی او د قرآن خبره پټول به نو دا د یو ډېر بې غیرته سړي علامه وي، د یو ډېر بې غیرته. تر دې نو بې غیرته انسان نشته چې د قرآن خبره پټوي. خپلې خبرې که پر خپلو خبرو انسان کنټرول ولګوي صحیح خبره ده، د عقل تقاضا دا ده، حالات دا نه برداشتوي، مګر د قرآن او حدیثو خبره پټول په هیڅ صورت کې روا کار نه دی، په هیڅ صورت کې روا کار نه دی. په ترجمه کې کله کله زه چې کوم ځای ترجمه کوم څو واره انسانان دا وایي چې مولوي صاحب څه احتیاط کوه، احتیاط تر داسې اندازې پورې زما ورونه چې د قرآن خبره وایي پټه بس دا نه دي راته ویلي چې قرآن نور ووایه، نور د دې خبرو علامه دا ده. زما ورونو دا یو خبره زه درته کوم چې د الله رب العزت دوستي موږ د مسلمانانو سره شروع کړې ده د الله په خاطر باندې، الله شاهد دی. د کفارو سره که زموږ دښمني ده د الله د ذات په خاطر باندې، د هیڅ سیاسي تنظیم په خاطر زموږ دښمني د کفارو سره نشته، زموږ د دې قرآن په خاطر دښمني ده. دا اوس هم اعلان دی 1430 کاله تر ما اعلان و او 1430 کاله چې نور تیر سي بیا به هم دا اعلان وي د الله د قرآن په خاطر دښمني ده. د الله د قرآن په خاطر ستاسو مسلمانانو سره زموږ دوستي ده، د الله د قرآن په خاطر ستاسو مسلمانانو زموږ سره دوستي ده، د الله د قرآن په خاطر ستاسو مسلمانانو د اسلامي مساجد او مراکز سره دوستي ده، مګر د الله د قرآن په خاطر د الله د ذات په خاطر د ټولو کفارو سره د ټولو مسلمانانو دښمني ده. دا د الله قرآن وایي، دا د الله رب العزت نبی وایي، دا هغه طریقه وایي چې 1430 کاله موږ پر هغه طریقه باندې راچلېدلي. نو زموږ او ستاسو دښمني او زموږ او ستاسو دوستي باید د الله رب العزت د ذات په خاطر وي. خلاصه خبره دا ده چې مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحم الله تعالی فرمایي د دې حدیث په باره کې چې د انسانان دوستي هم باید خپل معیار ولري او دښمني هم خپل معیار وای په هر معامله او په هر کار او په هر ناسته ولاړه په هر تجارت او کاروبار کې باید انسانان افراط ونه کړي، بلابود ونه کړي او کمبود هم ونه کړي. هر شی باید زموږ او ستاسو د قرآن او حدیث سره برابر وي. الله رب العزت چې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. انتها د ناکامۍ باید مسکین سي، انتها د ناکامۍ باید مسکین سي، که نشان سولې په دغه منجنیق په هر ځای کې به موسم سي په صدیق. نتیجه د نیکنامۍ د شملګاري، نتیجه د نیکنامۍ د شملګاري، بدی کاندي له شومې څخه عتیق په هر ځای کې به موسم سي په صدیق. پر شلار به ډېره کړي شرفیق په هر ځای کې به موسم سي